زموږ سره دلته په تالار کې د بلوچستان صوبایي اسمبلۍ مختلف غړي د پارلمان وزیران او ورسره د قومي اسمبلۍ غړي ورسره د سینټ غړي ناست دي او بالخصوص د پښتو اکاډمۍ لخوا ډاکټر مالک کاسي صاحب ته ډېر تود هرکلی ویل کېږي چې دی راغلی او پر موږ یې لورونه وکړه. اوس زه د پښتنو ښځمنو په استازیتوب و ډاکټر زرغونه رشتین صاحبه ته زحمت ورکوم چې راسي د سیمینار په اړوند تاسو ته. د پښتو اکاډمۍ بلوچستان کوټې ته نن دا ویاړ ورکړ برخه دي چې د پښتو ژبې تعلیمي او تربیوي ستونزو په هکله دغسې یو لوی سیمینار برابر کړی دی او په دې لاره کې ستر ګام اوچت کړی دی. بلکې په راتلونکي هم دغه ډول سیمینارونو لړۍ وغځېږي. په کابل او پېښور کې هم دغه لړۍ اوږده شي او زموږ د ټولو پښتنو ترمنځ یو شریکه ګډه علمي همکاري رامنځته شي. زه د ټولو نه اول د دغې کمیټې څخه مننه کوم چې دغسې یو لوی سیمینار ته یې زه راوبللم او ما لپاره د افتخار ځای دا دی چې زه د یو پښتنو ښځو په نمایندګۍ دلته حاضره یم او په دې سیمینار کې ګډون کوم. بله مهمه خبره دا ده چې ما د لومړي ځل لپاره دغه سیمه ولیده او دې سیمې ته راغلم. د دې سیمې په باره کې مې ډېر اورېدلي او ډېر لوستي دي خو ما ته یو معما ښکاره کېده چې دا به څنګه سیمه وي. خو کله چې په هوایي ډګر کې راښکته شوم فکر مې وکړ چې دا ما ته بلکل د کابل سیمه ښکاره شوه. د دغه سیمینار لوی هدف البته زه فکر کوم چې د تعلیم او د تربیې ستونزې د پښتو ژبې په هکله دي. موږ په ګډه سره که لر دي او که بر پښتانه دغه یو مشکل لرو، یو ستونزه لرو. موږ به خبرې ډېرې کوو خو که موږ عملي ګامونه پورته کړو زه فکر کوم دا به زموږ لپاره ډېر لوی ویاړ وي، لوی افتخار وي. خبرې باید د کاغذ په مخ پاتې نه شي. منډه وکړو، په دغه لاره کې هڅې وکړو، څومره کولی شو چې خپلې ټولنې ته، دې ژبې ته، دې قوم ته خدمت وکړو او هغوی دې لارې ته وهڅوو. زما په خیال هوتک صاحب او مروت صاحب او رفیع صاحب د پښتو ژبې په باره کې او د هغې د ستونزو په باره کې ډېرې زیاتې خبرې وکړې. زه نه غواړم چې په دې حصه کې نورې خبرې وکړم خو یوه خبره به زه دا وکړم چې د امونه تر اټکه زموږ کور دی. دا چې نه دی دا د وخت جبر و زور دی. موږ یو خلک یو. دلته لر و بر و شرق و غرب نشته، شمال او جنوب کې نشته. موږ یو پښتانه یو، په یوه ژبه خبرې کوو، یو کلتور لرو، یوه ژبه لرو، یو فرهنګي میراثونه لرو. نو د دې لپاره زما هیله دا ده چې ټول پښتانه په لیک لوست، په یوه متحده ژبه، په یو متحد
فکر سره کار وکړو او دې ژبې ته دغه غمزپلې او رټلې ژبې ته خدمت وکړو او دا د ملي او بین المللي سیادت ورکړو برخه کړو ځکه پښتو هېڅکله په دربار کې ځای شوې نه ده او چا ورته کار نه دی کړی او چا نه ده پرېښې او حتی رټي هم که زه هم افغانستان کې زموږ ملي رسمي ژبه پښتو ده خو هغومره چې لازمه ده بیا هم توجه ورته نشته نو زموږ د ټولو حکومتونو نه دولتونو نه او په خاصه توګه د خپلو پښتنو نه هیله ده چې دې ژبې ته خدمت وکړي او دغه په دغه لاره کې دغه ستونزې دغه تعلیمي ستونزې ځکه موږ د تعلیمي ستونزو په باره کې چې وایو پښتو زموږ رسمي ملي ژبه ده خو ډېر اکثریه په مورنۍ ژبه تعلیم پکې کم دی نو ټول اساسي مهمه خبره دا ده چې په مورنۍ ژبه تعلیم یو قانوني حقوقي اصل دی هر کله چې مورنۍ ژبه باندې یو ماشوم زده کړه کوي هغه ډېره مؤثره وي نظر دې ته چې په بله ژبه او په بله ژبه باندې تعلیم وکړي او تحصیل وکړي البته زه نورې خپلې خبرې لنډوم نو بحث به بیا موږ په خپل مقاله کې خبرې کوو نو د دوی ستاسو د ټولو نه مننه چې دغسې یو لوی سیمینار هم جوړ کړی دی او په پای کې د محترم هیات نه هم مننه کوم چې ما ته یې وخت راکړ چې یو څو خبرې وکړم ډېره مننه ډاکټر زرغونه رشدین صاحبه چې له کابله راغلې ده